روایت راځي حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک راوی دی، هغه وایي ان من عبادي عبادا، یو روایت داسې دی ان من عبادي اناسا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله پاک وایي بعض د بندگانو څخه مې داسې بندگان دي، خاص بندگان دي، منبرونه به د نور وي، تاج به د نور وي، ناستې ولاړه به د نور وي، او د حشرګاه میدان کې به پر نور راپورته کېږي، پر چوکۍ به د نور راستي. صحابي پوښتنه کوي یا رسول الله دا څوک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم الذاکرین الله کثیرا وذاکرات، دا هغه کسانان دي چې ډېر ذکرونه د رب العالمین کړي وي، او هغه کسانان یې ښځې دي چې ډېر ذکرونه د رب العالمین کړي وي. دا هغه کسانان دي چې په ورځ د حشرګاه به هم د حشرګاه پر میدان باندې تاجونه به د نور وي، مخونه به د نور وي، ناستې ولاړې به د نور وي. امام ابي داود رحمت الله تعالی علیه دا روایت را نقل کوي. وای دا څوک دي په معاشره کې څنګه وپېژنم؟ وای دا هغه کسانان دي چې د دوی پر کورو به د قبایل شتا ومن بلاد شتا ومن اوطان شتا، د دوی پر خانقاو پر دربار به د مختلفو قومونو خلک راټولیږي، بل غرض به نه لري، الهي ذکر به کوي. د دوی پر دربار به د مختلفو وطنو خلک راټولیږي، ذکر به کوي، او د مختلفو ښارو خلک به راځي د دوی پر دربار ذکر کوي. دا هغه کسانان دي چې د دوی دوه محبت په بل چا خاطر نه دی، د قومي خاطر نه دی، د نسب خاطر نه دی، خالص د رب العالمین خاطر دی، خالص د رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر دی. چې دوه کسان د محبت کې لله الحمد د رب العالمین نه په بار بار راځي. داسې کسان شته چې 22 کاله 23 کاله د خانقاه او دربار ته راځي، موږ تر اوسه په قومي لا نه یو خبر. الحمدلله. داسې کسانان شته چې ډېر کلونه کېږي دلته راځي، موږ خبر نه یو کورې چیرې دی، ځای چیرې دی، بس خالص مو ورسره محبت دی د الله په خاطر باندې چې دلته ناسته ولاړه سره لرو، د الله پر ذکر مو سره مینه ده، د الله پر ذکر باندې سره راټول یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه کسانان دي چې د دوی پر دربار به د مختلفو ښارو، د مختلفو قبیلو او د مختلفو وطنو خلک به راټولیږي، ذکر د الله به کوي، یاد د الله رب الجلال به کوي. الله رب الجلال مو جوړ روغ وساته، الله رب الجلال دې دا مینه زموږ ستاسو څخه نه اخلي، الله رب الجلال دې مرګ هم په داسې وخت کې راکړي لکه سره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی. یو صحابي دی دا فرمایي زما آخري ملاقات د محبوب سره صلی الله علیه وسلم. عرض می وکړ یا رسول الله ما ته کوم وصیت کوي، ما ته څه وایه، کوم عمل بهتر دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هغه عمل بهتر دی چې د دې دنیا څخه روان یې د عقبا خواته او ژبه به دې په ذکر الله لندی، دا عمل بهتر دی. الله رب الجلال دې مرګ په داسې وخت کې راکړي چې ژبه په ذکر لندی او زړه مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت ډک وي، او زړه مو د صحابه او د تابعین او اولیاء د محبت ډک وي. داسې وخت او داسې ساعت دی رب العالمین نه راولي چې زموږ زړه دې د الله د محبت خالي، زموږ زړه دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت خالي. که مو چیرې زړونه د رب العالمین د محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت خالصي، بیا د دې انسان او د دې چارپای فرق څه شي دی؟ الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پیدا کړی مې د رب العالمین د عبادت لپاره یاست. عبادت کیږي په محبت باندې، عبادت کیږي په اخلاص باندې. عبادت ته هغه وخت عبادت ویل کیږي چې مینه او اخلاص ولري، که مینه او اخلاص ونه لري د منافقینو عبادت ته عبادت نه ویل کیږي. الله رب الجلال دی مرګ هم په داسې وخت کې راکړي چې ژبه مو په ذکر لندوي، او الله رب الجلال دی ژوند هم راکړي، بلکې ټول عمر دې مو الله رب الجلال خپل طرف ته متوجه کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته مو متوجه کی. اللهم هل بلغت وما علی الا البلاغ المبین د طریقې علی نقشبندی شریف ذکر شو.